أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم زه یم ستاسو ټیوټر اسرار احمد او سی اس اس کوم ټریک چې مونږ سٹارټ کړو یقینا زموږ دا دریم کلاس دی او مطلب انټروډکشن سره او دا انټروډکشن راوړل زموږ سره چې پریکټیکل دا دویم کلاس روان دی نو باقاعده نن کلاس په آغاز کوم نن کلاس کې مونږ سی اس اس کمنټس کوم څنګه چې مونږ په ایچ ټي ایم ایل کې کمنټس کړو که تاسو یاد شي نو کمنټس سره لپاره کمنټس د دې لپاره چې تاسو چته الیمنټس ورکړئ په ایچ ټي ایم ایل کې او دا غي د انډرستانډینګ لپاره تاسو ولیکئ چې دا کمنټس سره د ټیکس د الیمنټ سره پایو شي موږ په کمنټس کې ورکړو د ریډر لپاره ٹھیک شو مطلب هغه ایگزیکیوټ کیدونو براوزر نه ایگزیکیوټ کول خو د ریډر لپاره موږ سیب دا ورکول چې هغه په دې د وب پیج نه د سره لپاره دی د بلاک اف کوډ د سره لپاره د الیمنټ د سره لپاره دا شان په سی اس اس کې موږ هم کمنټس ورکو خو هغه کې کمنټس موږ دا غي طریقه بل شانتي او د بل شانتي ټیک ده نو دلته کې موږ سره کمنټس سره لپاره یوز کیږي مینلی کمنټس موږ هم دلته کې سره لپاره یوز کوو د کوډ د ایکسپلین کول لپاره دا کوډ پرټیکولر کوډ موږ سره لپاره یوز کړی دی ټیک ده نو د دې لپاره موږ دا ورکو دا غي فائدې دی چې کچته تاسو وروسته چې ته کوډ ولګئ په کوډ کې څه چینج کوئ تاسو ته کمنټس نه پته لګي چې دا کوډ د سره لپاره نه په پرټیکولر کوډ کې تاسو په اسانه باندې چینجز کولای شئ ټیک ده او کمنټس تاسو پته چې دا همیشه براوزر اګنور کوي مطلب کمنټس سره د براوزر څخه نه شي ټیک ده ها دلته کوم کمنټس ورکو نو هغه مونږه په بیک سلیش او سټیریک باندې ورکو ٹھیک شو مطلب کمنټس چې سٹارټ کیږي نو هغه دلته کې موږ سره به د سلیش او سټیریک شو او دا شانتي چې بیا کمنټس بنديږي نو سټیریک او سلیش د بیک سلیش په دې باندې موږ په سټایل کې د نچینو یا سټایل نه بهر متاسو ورکول شي ٹھیک شو په سی اس اس کې فایل کې نو د کمنټس ورکول طریقه لکه فار ایگزامپل لکه دا کمنټس دي لکه موږ ورکړي چې د سنگل لاین کمنټ لکه دا فار ایگزامپل دا ما یو کمنټ ورکړي دا کمنټ چې د براوزر باندې ایگزیکیوټ کوي ټیک شو طریقه همدار چې تاسو به دا کمنټس لیکئ یا موږ بل ځای کمنټ کوي چې سیټ ټیکس کلر ټو ریډ مطلب د دې مطلب دا دی پراپرټي چې دا موږ پیراګراف لا کلر ورکو او به سي ریډ نو دا کمنټس چې دا ایگزیکیوټ کی ټیک ده نو دا کمنټس هر څه چې نو ایډ کولای شي دا بلاک اف کوډ نه بارو مو د نمبر ایډ کولای شي دا څه مسله نه نو دا خو د کمنټس خبر شو بس فرض زمر کې سی اس اس کلرز څنګه چې زموږ سره په ایچ ټي ایم ایل کې مختلف کلرز یا په نور لینګویج کې مختلف کلرز یوز کوو دا شانتي سی اس اس کې موږ سره مختلف کلرز نیمز دي ټیک شو ریډ شو گرین شو وایلټ شو اورنج شو کنه لایټ گرین دا زموږ سره مختلف کلرز دي تاسو یوز کولای شئ په سی اس اس کې باقاعده او تاسو له هغه شان کلرز چې نو هغه فارمیټینګ کوي صحیح ده ها نو مطلب یو خو زموږ سره چې کلر نیم ورکو ټیک شو بل زموږ سره چې نو خبره دي سی اس اس بیک ګراوند کلرز بیک ګراوند کې ته کلر ورکې نو بیک ګراوند کلر مطلب دا دی چې کم یو فور ګراوند یا ټیکس کلر ورکو بیک ګراوند مطلب دا چې د ټیکس چې کم بیک ایریا یو غلطه کلر ورکې نو هغه موږ څنګه استعمالو کنه ایچ ټي ایم ایل الیمنټس کې فار ایگزامپل پیراګراف ته پیراګراف چې څونه ټیکس دی دا په بیک ګراوند کې موږ کلر ورکو نو موږ څنګه ورکو دا طریقه وسنګي ټیک شو نرم سره بیک ګراوند کلرز دي کته تاسو ګورئ لکه دا یو هډینګ دی اچ هډینګ ټیک شو دا غي موږ بیک ګراوند کلر دا ورکړی دي موږ سره د پیراګراف دی پیراګراف کې موږ دا بیک ګراوند کلر ورکړی صحیح دا ورکو څنګه دا طریقه دا دلته کې ما چې یوز کړی دی که تاسو خیال وکړئ ان لاین سی اس اس سټایل ما یوز کړی دا ان لاین دی ان لاین موږ وسنګ ورکو ان لاین بیسیکلی موږ ورکو په الیمنٹ کې دند د ایچ ټي ایم ایل الیمنٹ شونه بدن د تاسو په ان لاین د سی ورکولای شي ټیک شو او انټرنل سی اس اس کې داسې ورکولای شي چې کوم سټایل تاسو په هډ کې ډیفاین کړی نو پای کې داسې ورکولای شي ډیپند په تاسو کې او داسې هم تاسو په ایکسټرنل سی اس اس کې ورکولای شي ټیک شو لکه بیک د موږ سره هلو ورلد دغه لپاره ما دا سټایل شي ډول کې بیک ګراوند کلر دا شو ډاټ ګر بلو شو کنه ډاټ ګر بلو زموږ سره چې بیک ګراوند به زموږ سره دا قسمه دا شان دي کم پیراګراف ته د پیراګراف کلر مارټو ټومیټو واسطه دي ټیک شو نو دا زموږ سره داسې تاسو ډیفاین کولای شي ها بل موږ دا خو زموږ سره هغه خبره شي چې ټیکسټ لپاره موږ کچري چلتا
کلر ورکو ټیک شو دا د بیک ګراوند شو دا موږ د ټیکست کلر ورکو نو ټیکست کلر موږ کړه مو پیسې ملک تاسو یاد شي نو ما خبره مطلب لکه فار ایگزامپل H1 کې ته د هیلو ورلد کلر ورکې ټیک شو نو په سټایل کې مطلب کلر زموږ سره ټومیټو شو مطلب د دې هیلو ورلد کلر زموږ سره ټومیټو دا کلر ټیک شو دغه شانتي پیراګراف ورکوي د تاسو نو هر یو تاسو داسې کلر ورکولای شي ټیک شو دا اگین دا زموږ سره کم یو سټایل شیټ زموږ سره چې دا انلاین چې دی کنه موږ چې په ټیک کې دنه ورکو نه انلاین دی تاسو داسې ایکسټرنل ورکولای شي او انټرنل سی اس اس کې داسې ورکولای شي طریقه دوه یو سیم ټیک ته بیا وسو تاسو به پوهم شي او طریقه د موږ سره سیم ده لکه فار ایگزامپل دلته کې مونږه بارډر کلر ورکړی بارډر کلر مطلب دا دی چې تاسو ورډز ولیکئ ټیکست ولیکئ او هغه ټیکست له تاسو بارډر ورکوي ټیک شو نو بارډر به څنګه ډیفاین کیږي او له کلر څنګه ورکوي لکه فار ایگزامپل موږ سره درې ټیکست او درې ټیکست له موږ درې ډیفرنٹ چې نو بارډر ورکړي ټیک شو دا یې طریقه څنګه ده فار ایگزامپل دا موږ سره هیډر دی نو موږ هیل ورکړي بارډر زموږ سره 2 پکسل کا مطلب د دې ویډ په موږ سره د دې بارډر موټاواله بچي نو په 2 پکسل او څنګه به ډاټډ وي ډاټډ تاسو ورکړي سالید تاسو ورکړي ټیک شو دا مختلف ډاټ مطلب چې بیا به ډاټ ټیک شو سالید ورکړي بیا دا سالید لکه دا سالید ډاټ نه دی ټیک شو کلر به سي دا سو ټومیټو ټیک شو نو مطلب د بارډر کلر به موږ سره ټومیټو دلته کې تاسو کلر ورکولای شي ټیک شو نو دا د بارډر د ډیفاین کول او د کلر ته ورکول طریقه چې نو موږ سره دا سي تاسو ورکولای شي صحیح ده ها و سی اس اس کې چې موږ کلرز ویلیوز ورکو نو موږ په 3 طریقو باندې ورکولای شو صحیح دا وایي تاسو یاد ساتئ یو خو موږ بای نیم ورکو لکه څنګه چې موږ کلر نیم ورکو لکه ریډ گرین ټماټو تاسو کنه دا موږ یو خدغه طریقه شو جنرالي چې موږ ورکو نو سپورټ کې موږ کوم ورکو کړی دي بل زموږ سره دلته کې ار بي جي ویلیوز یا هیکسا ویلیوز یا زموږ سره ایچ اس ال ویلیوز یا موږ ار جی بی ای ویلیوز ورکو یا ایچ اس ال ویلیوز ورکو دا سي موږ سره دا سدي نو دلته کې د هر یو کلر چې نو لکه ریډ گرین بلو چې نو د ار بي جي کوم دي د هر یو کلر د پر موږ سره ار بي جي ویلیو لکه د ټومیټو لپاره ار بي جي ویلیو فار ایگزامپل دا ٹھیک شو نو دا مطلب دا ار بي جي ویلیو د ار جي پی ویلیو اټ از ایکویلنٹ ټو ټومیټو فار ایگزامپل د هر یو کلر خپل ار جي پی ویلیو په دغه شان د هر یو کلر خپل هیکزا ویلیو ټیک شو هیکزا کې به دا ویلیو دا هیکزا دی ټیک شو دې ته موږ هیکزا ویلیوز وایو دا شان د هر یو کلر خپل سی ایچ اس ال ویلیو ټیک شو نو ایچ اس ال کې موږ پرسنټیج ورکو هغه کې موږ دا ورکو چې لکه څومره پرسنټ چې نو پکې ریډ شو څونه پرسنټ پکې گرین شو داسې موږ داسې ایچ اس ال ویلیوز داسې ورکو ټیک شو نو درې قسمه تاسو هر یو قسم چې ورکړي ډیپند تاسو کوي نن باندې موږ دا نیم ځکه ورکو دلته کې نیم موږ ته چې نو اساني کنه د کلر نیم چې نو هغه تاسو میمورایز کولای شي په اسانه باندې یاد کولای شي او د ار جی بی ویلیوز یا ډیسیمل ویلیوز دا موږ ته لګوټي ګرانې اني هو کله چې تاسو بیا ویب ډیولپمنٹ کوئ نه خو ټولز کنه ټولز کې فار ایگزامپل تاسو ورکوي ایډیټر یوز کوئ کنه باقي ایډیټر کې تاسو بیا خپل کلر ورکوي پراپرټي نو ویلیو سره په خپل راوچوي شي نو هغه بیا دونه مسله نه لکه تریف ورکې ریډ ویلیو به تر راشي ډیسیمل کې سوري هیکساډیسیمل کې یا په ار جی پی کې تور کې نو هغه بیا دونه مسلې نه اوس خو صرف ماته ستوي چې طریقې داسې ده ضروري نه چې تاسو هر یو کلر د وسدا یاد کړئ تاسو وایي چې دا خو سیګران نه داسې نه خو موږ تاسو صرف زه طریقه خیم چې داسې لکه داسې کلرز نه موږ داسې ورکول شو طریقې داسې ده ټیک شو که تاسو نیم ورکوي بالکل نیم ورکوي صحیح شو ها اوس بل لکه فار ایگزامپل دلته کې تاسو ګورئ نو موږ دلته کې بیک ګراوند کلر ورکړی دی موږ ار جی بی کې ورکړی دی دغه د دې لپاره ار جی پی دا د موږ سره د لپاره چې کوم دی نو هیکزا کې موږ سره دا د دې ویلیو ده ټیک شو چې سل کې موږ سره دا مطلب دا درې وانه سیم شی دی ټیک شو که تاسو شو ورکړئ دا اوس اگین دا تاسو وګورئ دا انلاین سټایل شیټ دی که تاسو انلاین سټایل شیټ نه ورکوئ انټرنل ایکسټرنل سټایل شیټ کې ورکوئ نو دا بیا هغه طریقه دی د هیډر دا ایلیمنټس ونه سلیکټ شو اذن تاسو پراپرټیز ویلیوز او ویلیوز ورکوئ
ټیک شو لکه بیک ګراوند کلر زما سره دا شو نو دواړه خو سیم طریقه ده صحیح شو دا زموږ سره د کلر ورکولو طریقه شو ها ترانسپیرنسي او یا اوپیسټي او ترانسپیرنسي مطلب دا چې یو کلر زموږ سره څومره ترانسپیرنت شي ټیک شو دا ترانسپیرنسي تاسو سیوا کوئی کمول هم شي ټیک شو فار ایگزامپل مطلب ورکړه ترانسپیرنسي ویلیوز به همیشه 0.0 نه ولا او د 1.0 په منځ کې وي ټیک شو نه به د دې نه کمې 0.0 نه کمې او نه 1.0 نه به سیوا هم نه دې په منځ کې به همیشه مونږ ویلیوز ورکو ټیک شو ها چې څومره کم لوور ویلیو نو دونه به ټرانسپیرنټي دومره به ټرانسپیرنسي سیوای لکه فار ایگزامپل ما 0.2 ورکو نو 0.2 بٹ مور ټرانسپیرنټي د 0.3 نه دا به چې نه به بل تاسو د ټرانسپیرنسي کمیږي دا به یاد ساتئ ټیک شو نو دا هم تاسو داسې ورکولای شئ لکه فار ایگزامپل مطلب یو هیډینګ لمه ورکړی بیک ګراوند کلر گرین دی اوس دغه د دې گرین چې اوپیسټي یا ټرانسپیرنسي څه کومه دی له ورکوم نو ما 0.3 ورکړی ټیک شو مطلب 0.3 نو د گرین که خپل ټرانسپیرنسي او 0.3 تر شي مطلب اب لکه ډیم شي ډیم مطلب بشي کنه داسې تاسو څونه په برازي دونه به هغه ډیم کی ټیک شو کلر به ډیم کی ټرانسپیرنسي به کمی ټیک شو طریقې دار چې اوپیسټي کې تاسو دا ورکوي دا پراپرټي ده اوپیسټي د ټرانسپیرنسي لپاره صحیح شو ها وس که تاسو ټرانسپیرنسي یوزینګ RGBA ورکوي مطلب تاسو اوپیسټي کې مونږه ورکو نه اوپیسټي کې مونږ ډایرکټ ویلیوز کو تاسو چې نه مونږ په کلر مونږه یوز کړه په کلر کې دنه مونږه اوپیسټي یا ټرانسپیرنسي ورکو لکه فار ایگزامپل دا RGBA دی کنه فار ایگزامپل دا زموږ سره د 0.128 دا فار ایگزامپل د کلر دی گرین ټیک شو موږ دا گرین کلر شو او اوپیسټي ولمو ورکو یا ټرانسپیرنسي ورکو 0.2 نو مطلب دا 0.2 چې دا دی دا کوم سلورم ویلیو چې دی راخلو دا د ټرانسپیرنسي را ویلیو راخلی از اوپیسټي ویلیو رالی ټیک شو نو تاسو د سیم ورکول شي دواړه سیم طریقه را طریقه تاسو مطلب کې خو چې تاسو په پوهیږئ چې د سي ویلیو نه دی مطلب دا چې دا د مسره اوپیسټي دا سلورم ویلیو شي ټیک شو ها بل وزمون سره بل خبر چې نو هغه د بیک ګراوند ایمیج دا چې تاسو په CSS کې بیک ګراوند ایمیج انسرټ کوئ ټیک شو د انسرټ کول ایمیج د انسرټ کولو طریقه وسنګي کوم په HTML کې ایمیج انسرټ کړو کنه او دا ډیر اهم خبره ده چې تاسو زده کړئ ټیک شو یو سپیسیفیک ایمیج تاسو په ځکه زموږ سره څونه ویب سټ ویب پیج زموږ جوړونه پایګه موږ سره بیک ګراوند کې خامخا موږ یو بیک ګراوند ورکو کنه یو ایمیج ورکو دا غي بیک ګراوند ټیک شو دای طریقه سره فار ایگزامپل ته باډي لته ایمیج ورکې یو بیک یو ایمیج پکې انسرټ کړئ چې زموږ سره څونه باډي هغه دا ایمیج راشي دای طریقه نه چې بیک ګراوند ایمیج ټیک شو ډیش ایمیج شو او بیا موږ سره URL ورکو URL په بیسیکلی د ایمیج په کوم ځای کې پروت دی دا غي هغه پات پاور کوي نو کو په سیم فولډر کې په سیم ډایرکټری کې مستا پیج پروت دی هم پکې ستا ایمیج پروت دی بیا خو به هغه سیم ډایرکټ ورکې کنه اوس په سیم ډایرکټری کې ستا پیج دی او په ډایرکټری بدن بل فولډر جوړ کړه په کې دی ایمیج خوړی بیا ورکې چې سلیش او فولډر نیم او بیا سلیش او ایمیج ټیک شو نو د شي ورکول شي دا شانتي په سلیش باندې مطلب ته خپل ډایرکټری بدلولای شي لکه زم سی لکه فار ایگزامپل اوس ما ورکړې په سی کې ما سره مای ډاکومېنټس کې ما سره ایمیج دی نو زه بیا څور کوم چې سی کولون بیک سلیش او ډاکومېنټ او ډاکومېنټس کې سلیش بیا هغه ایمیج نیم نو دلته کې بس URL بیسیکلی زما سره ده صحیح ده دا طریقه ده د بیک ګراوند ایمیج انسرټ کولو طریقه ده صحیح شو ها وزلته کې زموږ سره بیک ګراوند چې موږ ایمیج چې موږ ورکو نو بیسیکلی دا بای ډیفالت چې دی کنه هریزونټلی او ورټیکلی دا ریپیټ کیږي مطلب فار ایگزامپل سره بیک ګراوند ایمیج ورکوټ دی او سره چې کوم باډي دا اخو مطلب ته ټول براوزر باډي دا ټول براوزر چې سونه دی نو هغه مطلب هغه اتوماتیکلی په اخو مطلب ورکوټ دی کنه ایمیج نو دا بس څنګه بیا پوره ټول باډي کې راځي نو هغه بیا سګي ریپیټ کیږي هریزونټلی او ورټیکلی دوانه دی ریپیټ شي په خپل او ستاسو څومره زیاده څومره چې تاسو سپیس ته په باډي کې هغه ټول لیسه کې هغه فیل کې په دې کې یو ایمیج باندې بای ډیفالت ټیک شو که تاسو چې نه زما ته دې ضرورت نشي چې دې ریپیټ شي ورټیکلی یا هریزونټلی دې ریپیټ شي ټیک شو نو بیا تاسو کې دا غیر لپاره بیا ته چې نو
بل دغه استعمالي نو ریپیټ خو دلته کې لکه فار ایگزامپل دلته کې ما ورکو کنه چې ګوره دا ما ایمیج ورکو ٹھیک شو دلته کې ما بیک گراوند ریپیټ ورکو دا زما سره پراپرټي ده ریپیټ ایکس مطلب دا چې د سو کا بیک گراوند ریپیټ کا ایکس سایډ ته ٹھیک شو ایکس سایډ مطلب د سره څه شو د سره هریزونټلی شو هریزونټلی دی ریپیټ کا ورټیکلی ما ریپیټ کو ٹھیک شو نو د بیا صرف هریزونټلی ریپیټ کیږي ته اوس چې ورټیکلی بیا ورټیکلی ته وای ورکې ټیک شو که تاسو چې د سره نه ریپیټ کوم صرف دغه یو ایمیج دی دغه دی راشي خیر دی په ټول بیک گراوند کې دغه په یو ځای باندې راشي بیا ته نور ریپیټ ورکې ټیک شو دا ته ورکول شو بای ډیفالت ما تاسو ته دی هریزونټلی ورټیکلی په خپل ریپیټ کیږي صحیح ده نو دا زموږ سره واسطه به موږ خیر ووم کو چې تاسو ته پته ولګي دا څنګه کیږي لکه فار ایگزامپل لکه زما سره ما ایمیج هغه استعمال کړی چې نو ریپیټ نو لیک بده دا ایمیج چې سونه دی بس دغه یو ځل انسرټ شي دی بیا نه ریپیټ کیږي بیک گراوند کې صحیح شو دا زموږ سره نن نه کلاسو چې نو اوس دا کو چې راشي موږ سره دا پریکټیکل څنګه کیږي دا په اړه کې موږ چې نو فردر زو چې پریکټیکل څنګه صحیح ده ها اوس راځي چې موږ د خپل پریکټیکل کلاس کو چې څنګه ونه لپاره موږ پیډ کلو پیج ایډیټر ٹھیک شو دې کې موږ خپل کار کو دننه ټیک تا نو سره ملکی سټایل ها اولنې زموږ سره سو اولنې زموږ سره دا چې موږ دا ورکو مطلب کتاب بس ټول ختم کوم ټیک تا باندې بس پات اولنې خبر زموږ سره وا کمنټس په څنګه ورکو د کمنټس ورکول طریقه وسنګي ټیک شو فار ایگزامپل ما دلته کې یو پیراګراف یا هیډینګ ورکړی هر څه چې ورکړی ٹھیک شو ورکو هیرو ٹھیک شو او هیډینګ باندې څه دا می کلوز کو او دا شان یو پیراګراف می ورکړی پیراګراف شو ټیکسټ ټیکو له فایل د ما ورکوم دي ما د بنکو سیم د لګي ما زه یو HTML دا سټایل شیټ اخلم یو ما فار ایگزامپل واستو h1 ټیک شو د h1 د لپاره زه values properties اخلم لکه ما فار ایگزامپل کلر مې ورکو څه جوړ کړم کلر مې فار ایگزامپل red ٹھیک ہے टेक्स्ट कलर then ودلته ما اوس کوی دلته کې زه کمنټس ورکوم نو کمنټس ورکول طریقه بسې تاسو ته ما ویلي تاسو به زموږ سره شي سلیش سټیریک ټیک شو the color of text in h1 will be red ٹھیک شو نه مطلب دا دی لکه دا ما یو کمنټ ورک او بیا زما سره کمنټس په څه کمنټس باندې کوم ته موږ سره طریقه ده ٹھیک شو بیا ریورس ځای کنه لکه موږ سلیش او سټیریک ورکو بیا دلته بندوین بیا سټیریک او بیا سلیش ورکو دا موږ سره لکه مطلب بیا تاسو داسې باندې کوي لکه به ما سره کلر ریډ شي خو دا لکه زموږ سره دا کمنټس ما ورکړل زه کمنټس ٹھیک شو ها دا سیو کو save as Mitsubishi CSS 2.html ٹھیک شو دا ما سره هلو ورډ چې دا ما سره ریډ شو بدلی کمنټس چې نو سره ډسپلی نه شو ټیک شو له براوزر هغه نه رن کوي ټیک ده نو کمنټ تاسو په سی اس اس کې د ستور کولای تاسو هر ځای ورکول شي نو د کمنټ طریقه شو بل ها اوس بیک گراوند کلر ورکو نو بیک گراوند کلر زموږ سره څنګه ورکو دا غي طریقې ځکه ولر فار ایگزامپل زه هیډینګ له بیک گراوند کلر ورکوم نو دلته کې به زه ورکوم فار ایگزامپل نه غیر پرڅ شي ground a color
او زم سره شي کولون لکه زه ولا ورکم څه ولا ورکم ټومیټو ولا ورکم ټومیټو ټیک شو که نه داسې شو ډېر بیکګراونډ کلر سره اوس سیو کړئ ټیک شو دا زموږ سره بیکګراونډ کلر شو په خبره پوه شئ که نه ها ما تاسو ته مونږ کلر باینري هم ورکولی شو ویلیوز هم ورکولی شو ټیک دی که نه ویلیو لکه د دې په ځای زه ورکوم RGB ویلیو ورکوم نو RGB ویلیو به زما سره څنګه وي هغې دپاره به لکه زه ورکم فار اګزامپل ما ورکو RGB ټیک شو 255 99 71 دې لپاره RGB ویلیو شو دی نه نو حق کلر مطلب دا ټومیټو لپاره زموږ سره د RGB ویلیو دا وه دا اوس د دې لپاره هیګزا ویلیو ورکوم نو هیګزا ویلیو به زما سره څه نو هغه به زه ورکوم لکه هیګزا ویلیو همیشه موږ سره د دې هیش نه شروع کېږي ټیک شو لکه ما لیکو FF 6347 ټیک شو دا مې ورکو تاسو وګورئ دا موږ سره چې ریفریش کړم دا د هغې لپاره هیګزا ویلیو شو ان سو ان تاسو درې وړاندې تاسو ډیپینډ تاسو څنګه ورکوئ ټیک ده تاسو ورکولی شئ صحیح شو بل موږ چې ویلو سی اس اس بارډر فار ایګزامپل زه دې له بارډر ورکوم نو بارډر طریقه زموږ سره څه وه هم ډېره اسانه وه موږ به څه ورکوو موږ به ورکوو بارډر ټیک شو دلته کې ورکړم څونه سایز به ورکړم زه چې 2 پکسل به ورکړم یا 3 پکسل ورکړم ستاسو مرضي ها څنګه به زه یم سالډ به ټیک شو سالډ کلر به څنګه یې زه وایم دا به سي ګرین به ټیک شو دا تاسو وګورئ ټیک شو دی له باقاعده چې نو دا ورکو بارډر ورکو او ګرین اوس تاسو وایئ چې د دې زه بدلوم دا مطلب سالډ نو دا دې ما سره شي بله ویلیو ورکوم ډاټډ نه ډاټډ ډاټډ ټیک شو نو زما سره به دا بیا اوس ډاټډ رالیکم دا وګورئ دا اوس ډاټډ ده صحیح ده داسې هم تاسو ورکولی شئ ډیپینډز آن یو صحیح شو ها بله خبره څه شوه بل دا اوس زموږ سره اوپیسټي شوه اوپیسټي تاسو ورکوئ نو اوپیسټي دپاره به تاسو څه ورکوئ فار ایګزامپل زه کلر اوپیسټي ورکوم که نه نو کلر اوپیسټي فار ایګزامپل دلته کې به زه ورکړم بیکګراونډ کلر ما ورکړی دی بیکګراونډ کلر له زه اوس څه وکړم دې ورکړم اوپیسټي ورکو فار ایگزامپل 4.0 څه افیکټ وکړو که نه څه محسوسه شوه که نه لکه زه دلته لیک ورکړم فار ایگزامپل گرین یا گرے میں ورکړم یا اوپیسټي به دې زه راکړم ایگزامپل دا ما لر کړه اوس زه ګورم چې ډیفرنس راځي که نه راځي ټیک شو نو دا ګرے ټایپ شو زه دې لپټې به ورکړم که نه بیکګراونډ کلر ورکړم فار ایگزامپل یلو یا ورکړم ټیک شو چې ما ته واضح شي که نه چې څنګه دا اوس لکه دا شو اوس زه دې له اوپیسټي ورکوم دې له څه ورکوم اوپیسټي نو دې له اوپیسټي ورکوم نو اوس ګورئ دا پکار دی چې ما سره چینج شي خو ما سره لږ اوس مطلب د اوپیسټي سره دغه چینج ما ته پکې نه ښکاري چې دا ولې دا ګورو ښه فار ایگزامپل
چې دا کار کوي کنه اوس صحیح شو په زموږ سره اوپیسټي چې نو چینج شو ټیک شو نو دلته کې تاسو مطلب کلر زموږ سره چې نو سوري دلته کې موږ دلته کې غلطي وکړه کنه د دې غلطي زموږ سره موږ په د 0 او د 1 په منځ کې وي د 0 او د 1 په منځ کې د سلاټ شوم ما 4 ورکړی نو 4 خو دا خو صحیح ویلیو نه ده کنه موږ خو ویلو چې 0 د 1 په منځ کې نو 0 په 1 په منځ کې 0.3 مور فار ایگزامپل ټیک شو اوس پرې چینج کی دا وګورئ ټیک شو اوپیسټي زموږ سره چینج شو ها اوس زما سیوا کومه د څونه سیوا کومه لکه زه ورکم 8 نو اوپیسټي بس نوره کمزوري شي ټیک شو زه اوس وایم زه ورکم 0.8 په ځای 0.1 نو اوس په دې ما سره چې کمیږي نو بیا به زموږ سره اوپیسټي ښه کېږي دا مطلب کمیږي به که نه چې مونږ په ښکته راځو چې به برځو نو اوپیسټي به ښه کېږي تیزیږي به ټیک شو دا زموږ سره دغه لکه چې 0.1 ما ورکړو زه اوس 0.9 ورکړم نو اوپیسټي به څه شي به کمه شي یعنې نو څونه چې تاسو په ښکته راځئ لکه 0.1 اوپیسټي مطلب دی چې میکسیمم ټرانسپیرنسي وایي میکسیمم او چې په بره ځای 0.2 0.3 0.5 نو مطلب ټرانسپیرنسي به ښه کېږي ټیک شو چې په بره ځای ټرانسپیرنسي به مطلب ښه کېږي به او خپل اکچوال کلر ته به ځي او چې په کمیږي نو ټرانسپیرنسي به مطلب زیاتېږي ټیک شو او بیا په ویلیوز کې سیوا کې ټرانسپیرنټ کېږي به ټرانسپیرنسي به بیا دغه راځي ټیک شو بیا به ډیم کېږي ټیک شو نو دا زموږ سره د اوپیسټي خبره شوه ښه بل زموږ سره اوس تاسو ورکوئ په ار جی بي ویلیو کې ار جی بي کې تاسو ورکوئ نو ار جی بي کې مونږ ار جی بي آی کې ورکوئ د دې لپاره فار ایگزامپل زه ورکوم نو تاسو ورکولی شئ لکه دلته کې زه نه ورکوم خو زه ډایرکټ دلته کې ورکوم فار ایگزامپل ویلیو ما ورکړه 0 128 او 0 ټیک شو دی به ماته یو کلر رالي که نه خامخا ګورم ته کم کلر رالي دی ماته دا کلر راستو ګرین کلر اوس زه دې کې څه وکړم دې کې زه اوپیسټي ورکوم نو څلورم ویلیو به زه هغه ورکوم فار ایگزامپل اوپیسټي ورکوم 0.3 اوس ګورئ ټیک ده داسې دا موږ سره اوپیسټي تاسو داسې ورکولی شئ ها بل زموږ سره څه ایمیج موږ څنګه راغلو بیک ګراوند ایمیج لکه یو باډي ده دلته کې زه باډي ورکړم په باډي کې ټول کې زه ایمیج رالم د هغې دپاره لول څه وکړم دا خو بند شو که نه باډي دپاره به باډي سلیکټر به راولم هغې دپاره به خپل پراپرټیز او ویلیوز ورکړم باډیز دپاره ډیفاین کوم ټیک چې ما فار ایگزامپل بیک ګراوند ایمیج او بیک ګراوند ایمیج بیا به څه ورکړم یو آر ایل به ورکړم که نه لول ګورم چې ما سره لږ څه شته که نه ایمیج ویب نو په دې فولډر کې ما سره لکه دا پیک او د دې ایکسټنشن جی آی ایف دی دا ورکوم ټیک شو نو دا زما سره دلته کې اوس تاسو وګورئ دلته کې زما سره سی اس اس 2 یعنې کوم ویب پیج دی او پیج دی پکچر دی نه په یو فولډر کې ویب ډیولپمنټ کې ډایرکټ زه داسې ورکولی شم زه ورکړم یو آر ایل داسې ورکړم چې پیک ټیک شو ډاټ جی ایف دی ټیک شو داسې زه ورکوم یو آر ایل مې ورکو او یو آر ایل کې مې دننه ورکو پکچر ډاټ جی آی ایف نو اوس ګورو چې دا ولې نه رالي ښه کار دا چې دا واخلي
एक्सटेंशन هم غلط نه ورکړی دلته ګورو एक्सटेंशन دا سره پیک او دا جی آی اف ته کنه ګورو چې تاسو ورکوټه چې ته نه داسې نه کوم ته نو سره ورته ټیک شو نو ګورو چې دی ولې نه کوي کار نو باډي مور کړی او باډ کې زموږ سره چې دی نو موږ ورکړی دی بیک ګراوند ایمیج بالکل ټیک دی او یو آر ایل ډاټ موږ سره دی pic dot gif ها مجھے مسئلہ ها دلته کې مونږ دا ورکو فور ایگزامپل کوم سره دا ایمیج شو ٹھیک شو جی پی جی ایکسټنشن دی ورکو ایمیج ډاټ جی پی جی ٹھیک شو دا دغه موږ ریفریش کې دی نه موږ سره دا راځي اوس فور ایگزامپل زه ورکوم یا پیک چې موږ ورکو کنه پیک ډاټ سو جی اف एक्सटेंशन बोर पे एक्सटेंशन ضروري ٹھیک شو دا ګوره ورټیکلی او هوريزونټلی په خپل د موږ سره ریپیټ شي بای ډیفالت ٹھیک شو زه اوس ما ریپیټ اټریبیوټس ورکوم ریپیټ ورکوم فار ایگزامپل سو ورکوم ریپیټ ایکس کنه ٹھیک شو یا بیک ګراوند ریپیټ کنه بیک ګراوند repeat سره بچی شي اوشي repeat horizontal ته repeat کو صحیح ده دا څنګه نو بیا دې موږ horizontal ته repeat کی نه ٹھیک شو vertically باندې نه repeat کی به صرف horizontally repeat کی ٹھیک شو اوس تاسو وایئ چې نه نو ریپیټ د سره ریپیټ کیږي نو بس دا یو ایمیج دی راشي نو ریپیټ ویلیو ورکړئ دی به سره نه ریپیټ کیږي دی نه نو زموږ سره اکچوال دغه ایمیج و دا نه بیا همدغه یو ایمیج راغی ریپیټ شوی نه دی نه ورټیکلی ریپیټ شي نه هوريزونټلی ریپیټ شي دا زموږ سره د ایمیج د انسرشن طریقه چې په سی اس کې پتا سی اس کې پتا سو ایمیج څنګه انسرټ کوئ صحیح ده نو هوپفلی تاسو به تاسو نن کلاس انجوای کړئ او څه قسمه تاسو بیا څه کوېسچن بالکل زما تاسو کولای شئ آباد اوسئ الله حافظ